افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د ورځنۍ لوبلړۍ پیل په ماتې وکړ. افغانستان او سریلانکا د ورځنۍ لوبلړۍ د لومړۍ لوبې لپاره سره مخامخ شول. د لوبې پچ افغانستان وګټل او سریلانکا ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. سیالي لوبډلې د 3 لوبغاړو په له لاسه ورکولو سره په ټاکلو 50 اورونو کې 381 منډې وکړې. د سریلانکا لپاره پاتوم نسانکا تر ټولو ډېرې او چټکې 210 منډې جوړې کړې. په توپ اچونه کې بیا د افغانستان لپاره فرید ملک 2 او محمد نبي 1 وکټ ترلاسه کړه. د لوبې په دویمه پاڼۍ کې د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې له 5 وکټو وروسته 2 الراونډرانو محمد نبي او عصمت عمرزي غبرګي سلیزې ووهلې او د لوړو منډو ملګرتیا یې وکړه چې افغان لوبډله یې یو ښه ځای ته ورسوله. محمد نبي 114 او عصمت عمرزي 149 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. افغان لوبغاړو د هدف پوره کولو لپاره ډېره خواري او مبارزه وکړه، خو بخت یې مل نه و او بالاخره لوبه یې د ټولو اورونو په لوبولو سره د 42 منډو په توپیر سریلانکا ته وبایلله. په همدې حال کې د یادې لوبلړۍ دویمه لوبه به د فبرورۍ په 11 نیټه ترسره شي.